دغه یو شاعر متي الله تراب صاحب سخت خوندور شاعر دا بیا پښتانه په 1500 کالم نس پیدا کول به تعلیمه خالد څلور جمعه ته سبق ویل تاسو چیرې دې زده کړو چا در زده کړو څنګه پر خوله درځي صحیح سو دا اصل نم متي الحق ولو بیا دا ویل د ازمانم ګرانو نه ویل کېدی هغه بل ورور نه فضل حق دی نو نه ویل کېدی بیا زه د انقلاب سره له کورمې جنسي ته دی راغلو پېښور خواته اشوس چې دورې تللې چې کوټه راغلی زم خپل پښتو بیا یې رسوي صحیح ده کوټه بیا دی ځای دا پښتو پېښور لا بیا هم څه مطلب نو بیا دی ما دا نم واړو متي ولا مې کوي تراب دی ویل کوي تراب نو خاورې ته وایي نو بس په دا علاقه کې د چا داسې مطلب لقب شي مې نو هغه ما تراب پر ځامن کې شو او عجب خبره دا د چې بکله مجلس شروع کوي نو دا مجلس چې بده شروع کوي موږ خدا وای بسم الله الرحمن الرحیم د بڅ ویلې د ویلې د ټول واک د خپل واک د ستر واک خدای پر قائم او دائم تلپات نام شروع کوم ټول واک د دی خپل واک د دی ستر واک دی او خدای چې قائم هم دی دائم هم دی پر هغه تلپات نامه د الله نوم خو ټول عمر پاته دی تلپات نامه شروع کوم بسم الله الرحمن الرحیم بیا به ویلې ول هر څه لمخي مش خدا وای السلام علیکم د به ویلې د هر څه لمخي د انسانیت او د بشریت ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمه او تلپاتې نه هېرېدونکې تحفه درته وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله څومره ښه خوند کوي خپل واک ټول واک ستر واک قائم دائم تلپاته نامه شروع کوم او بیا وایي د انسانیت او د بشریت ستر لارښود خو ته موږ ته دا لاره راښولې د محمد رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمه تلپاته او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله څونه خوند یې کوئ عجب یې بله کوله ما درته ویل زه سفر کې هم په دې وجه ما بیان نه و کړی یوه یې ډېره ښه خبره کړې ویلې ول پښتانه نه دي پښتانه پښتون دی قوم دی په 1 لک روپۍ دې رانیسي په 1 لک روپۍ دې رانیسي او بیا دې بیرته خالي په 10 روپۍ خرڅوي په 1 لک روپۍ دې رانیسي په 10 روپۍ دې خرڅوي دی چې تا ته عزت درکوي دی تا ته مرتبه درکوي درجه درکوي نو خو رای نیولې په ډېر قیمت باندې صحیح سلو پښتون و تا ته ډېره لوړه درجه درکوي بیا دې پر یوه خبره باندې کافر مرتد منافق دشمن د وطن پلانې دا ټوله خبره وسړی خو ابو الاستاذ پر لاس نه مچه کولم نو نن څنګه منافق سولم تا ماته چوټه نه سمولې نن څنګه منافق سولم تا به زما د کور خدمت نه کوي و نن څنګه منافق سولم ول ډېر عجبه قوم دی په 1 لک روپۍ دې رانیسي او په خالي 10 روپۍ دې خرڅوي مال د مور شي دي سخته په پوهه په دا قوم زم ډېر پوه یم ملایان نه یم په خبره هغه په دې شانو کار نه زه ډېر ښه په پوه یم او بیا عجبه خبره دا د عاجزانو دا ذهن اسلامي و اسلامي ذهن و دا قوم پرسته خو نو ډېر خوشحاله دي چې متي الله تراب و شاعر و پلانۍ دا مال یار داسې مه کوئ متي الله تراب ویلې د فلسفه څه وه فلسفه یې دا ویلې چې اسلام پکې اول مضمون وانخلئ چې تی مطلب یو وطن آزادوي پلانۍ کوي چې اسلام پکې اول مضمون وانخلئ په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم صحیح سو په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم یعنی که ته د اسلام خبره اول نه کوې دا ته چې پښتون لرې دا زه په یوه نه خود هم نه اخلم د یوه نه خود حیثیت هم نه لري دا یې فلسفه ولا او دا یې فارموله ولا او بیا ما یې وخت کې ویلو که سته یادېږي ما ویلې شاعرانو ته پر محمد رسول الله مبارک باندې اشعار وایست ډېر ښه خوند کوي سبا به موږ نه یو
سبا به موږ نه یو بیا به دا ستا شعرونه ویل کېږي ته یې وایست پر محمد رسول الله. نو بیا دغه یو نارنج ګل مشاعره کې هغه خبره کړې وه نو ده ویلې ول زه منم چې هم پښتون هم افغان پاته یم، زه دا منم چې هم پښتون هم افغان پاته یم، له آدمه تر دې دمه مسلمان پاته یم، زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان سي، زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان سي، د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان سي، د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان سي. دا شعر بدلر په قبر کې څومره په شور غلی ها ویلې ولزه او زما اهل و عیال دی بار بار قربان سي، زه او زما اهل و عیال دی تر بار بار قربان سي، د محمد تر نام د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان سي. سبحان الله څونه زوروره خبره کړې څونه خوندوره په خبر کې نه لرسته نه برسته نه پښتون سته نه افغان سته یو شی نسته یوه دا خبره سته لا اله الا الله محمد رسول الله. زمنم چې هم پښتون هم افغان پاته یم، له عدمه تر دې دمه مسلمان پاته یم، زه او زما اهل و عیال دي ترې بار بار قربان سي، د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان سي. څونه ماشاءالله سبحان الله. بس موږ تصویرونه ښه ګرځو تصویرونه ویل به ول جنت نه غواړم ستا در یادومې نه، دی وایي الله ته وایي جنت نه غواړم دی ستا در یادومې نه، که دې پخپله راته راکړئ غورځومې نه، ما ته څه مه وایه فقط یو نجات راکړه ما ته څه مه وایه فقط یو نجات راکړه ما ته د قبر د پولیسو نه برات راکړه، بس ما د قبر د پولیس سره وګرځوه یا الله، بس ما د هغه عذاب وساته. الله پاک دې د یادونه تل یاد ژوندي لري، الله پاک دې د اشعار ژوندي و آباد لري، د پر کور دی الله برکتونه ووري، د پر بچانو د پښتنو د پاره ډیر خدمت، د دین خدمت، د پښتو خدمت، د وطن خدمت، د ملت خدمت، ډیر خوندور خدمت یې وکړي. الله پاک دې جنت عدن نصیب کړي. الله پاک دې دغه یوه خبره ده محمد تر دین دی مور او زما پلار قرباني دغه دې الله جنې قبوله کړي. الله رب العزت دې زموږ پر ټول ولس باندې ورحمیږي، زموږ پر ټول وطن ورحمیږي. الله دې زموږ په وطنو کې امن راولي، چې څوک زموږ په کورو په وطنو کې بد امني غواړي هغو پر کورو دې الله پاک بد امني راولي. الله پاک ته ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. مش قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته دې الله پاک پر دې تور مرګ ورکړي چې مري دا ویلا اله الا الله محمد